سلامونه ملګرو، زه ورور آغا یم او تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. د یوټیوب د پالیسۍ له امله ځینې حساسې کلمې په قصدن ډول سره زه بدلوم ترڅو تاسو خپله د هغوی څخه مطلب واخلي. دې ویډیو له پیل څخه مخکې تاسو باید په دې خبره باندې ځان پوه کړئ چې د نړۍ له پیل څخه تر پایه پورې دلته دوه ځواکونه موجود دي. یو د نیکۍ، رحمت او خیر ځواک دی او بل د بدۍ ځواک دی. الله تعالی په خپلو پیغمبرانو باندې کتابونه نازل کړل او انسانانو ته دا خبره واضح کړه چې په نړۍ کې د دین او قانون یو نظام ضروري دی. پوښتنه دا ده چې ولې موږ ته نظام پکار دی. که دا قانون او نظام موجود نه وي نو دا نړۍ به په ځنګل بدله سي او هر زورور به کمزوري تر پښو لاندې کړي. د بلې خوا شیطان دی چې د بدې لور ته خلک رابولي او هغه د الله تعالی سره وعده کړې وه چې زه به ستا زیاتره بندګان د دوزخ لور ته بوزم او ځان به رښتینی ثابت کړم. هغه وایي د انسان له ما څخه هیڅ غوره نه دی. د شیطان تر ټولو لویه وسله دجال دی او د هغه تر چتر لاندې د هغه استازي دي، یعنی هغه کسان چې د هغه نظام خپروي او د هغه نظام عملي کوي. دا هغه خلک دي چې د نړۍ د پټو ټولنو غړي دي او غواړي دا شیطاني نظام تطبیق او پر عام خلکو باندې عملي کړي. که هر څومره قرباني دي ته لازمي وي دی به ورکوي. دا هماغه خلک دي چې په هر دور کې د شیطان عبادت یې په بیلابیلو نومونو کړي دي. تر ټولو مشهوره یې بال دی چې د 5000 کلن تمدن نښې هم په کې موندل کیږي. د هغه وخت خلکو به خپل واړه ماشومان قرباني کول ترڅو د هغو معبود خوشاله کړي او په ننني دور کې هم د دغو پټو ټولنو ټول پلانونه د دجال د راتګ لپاره تیاری دي چې زه به د دې ویډیو په وروستۍ برخه کې تاسو ته تشریح کړم. خو تر دې مخکې دا یاد وساتئ کله چې ما په خپلو ویډیوګانو کې د شیطاني پټو ټولنو یادونه کړې ده او دا مې ویلي دي چې دوی څنګه غواړي دین له نړۍ څخه ختم کړي، د شیطان نظام نافذ کړي او د نړۍ نظام په پټه سره کنټرول کړي. دا څه چې عام خلک نه پرې پوهیږي. که هغه د خوراک نظام وي، سیاست وي، رسنۍ وي، فیشن انډسټري وي، فلمي صنعت وي یا جګړې وي، نو ډېر خلک دا پوښتنه کوي که دا هر څه دومره پټ وي نو ته څنګه پرې خبر سوی یې. حقیقت دا دی چې داسې پټې خبرې هیڅ کله په عامه توګه سره نه راځي. خو اصل حقیقت دا دی چې د دغو پټو ټولنو ځینو غړو په یو وخت کې له خپلو ګناهونو څخه توبه وایستله، نو هغوی دا ژور رازونه یو په بل پسې نړۍ ته ښکاره کړل او خلکو ته یې وویل چې د دغو پټو ټولنو غړي یعنی د شیطان عبادت کوونکي د نړۍ راتلونکي په خپلو پټو غونډو کې ټاکي. هغوی د خپل بادار یعنی شیطان د خوشحالولو لپاره داسې کارونه کوي چې تاسو یې فکر هم نسئ کولی. د بیلګې په توګه یو کاناډایي لیکوال چې نوم یې راجر مورنو دی، هغه وایي د 1990 کلونو په منځ کې زه هم د یوې داسې پټې ټولنې غړی وم. هلته به ماشومان د شیطان د خوشحالولو لپاره قرباني کېدل، سربیره پردې، شراب، زنا او نور ټول هغه ناوړه کارونه چې تاسو یې تصور کولی سئ، یعنی د انسانانو له وژلو څخه وروسته د هغوی خوړل، جادو کول او ټول هغه کارونه چې الله تعالی حرام کړي دي، ځکه چې شیطان له دغو کارونو څخه خوشحاله کیږي. خپلو پیروانو ته مستقیمې لارښوونې ورکوي او مرسته ورسره کوي. هغه وایي زه هم د داسې یوې پټې غونډې برخه وم چې هلته مې د قباله جادو له لارې شیطان د انسان په بڼه ولیدی. نه یوازې دا بلکې د هغه په وینا جنات هم زما مخې ته زما د مړه مور او پلار په څیر باندې راغلل او ما ورسره خبرې وکړې. هغه وایي زما مور چې مړه سوه نو زه بېدینه یعنی ملحد سوم او دا مې فکر کوي چې موږ دنیا ته د هیڅ مقصد لپاره نه یو راغلي. خو وروسته مې خپله بایبل ولوستی او پوه سوم چې په اصل کې شیطان د الله تعالی د نظام مخالف دی. نو زه بیا بیرته خپل عیسویت ته راوګرځېدلم. د دې خبرې څخه مه حیرانېږئ ځکه عیسایان هم په الله تعالی سره باور لري، یوازې دا توپیر لري چې هغوی عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی هم ګڼي. همدارنګه په 1999 کال کې یو فلم خپور سو چې نوم یې آیز وایډ شټ و چې یو امریکایي ډایرکټر سټینلي کوبریک جوړ کړی و. د فلم له خبرېدو څخه وروسته هغه په خپل کور کې مړ وموندل سو او مرګ یې د زړه حمله وبلل سوله. خو خلک نه پوهیږي چې د دې فلم له امله چې پکښې کې شیطاني مراسم ښکاره سوي وه، هغه د دغو پټو شیطاني محفلونو راز افشا کړي وو او همدا وجه وه چې هغه ډېر ژر تر ژره لیرې کړل سو. دا فلم په ښکاره ډول ښیي چې د نړۍ راتلونکی نظام څنګه د شیطان د خوښولو لپاره په تړلو خونو کې د شیطاني نښو پر بنسټ چلول کیږي. په همدې ډول ما په خپلو ویډیوګانو کې څو ځله د امریکایي فلم جوړونکي ډیویډ کرولی یادونه کړې ده چې د هغه فلم ګری سټیټ په 2019 کال کې خپرېدو ته نږدې و. په دې فلم کې هغه ښودلي وه چې په راتلونکي کې دا خلک غواړي چې نړۍ د ډیجیټلي غلامۍ پر لور باندې بوځي د شیطان په لارښوونه سره، یا به خلک په خپله خوښه سره مني یا به په زور سره مجبور کړل سي. که څوک انکار وکړي نو یا به زنداني سي
یا به ترې هر څه واخیستل سي، هغه خواړه وي او که د هغه ژوند. او همدا وجه ده چې موږ ولیدل ډیوډ د هغه میرمن او یوه لور یې په خپل کور کې وژل سوي ول، او دا دوسیه د یوې عادي پیښې په نوم سره د تل لپاره وتړل سول. خو ټوله نړۍ ښه پوهېږي چې د دې تر شا څوک و، او اوس د جفري اپسټین د فایلونو وروستي افشا کېدو نه یوازې دا خلک رسوا کړل، بلکې د نامنهاد لیبرالانو او د بشري حقونو د دعوادارانو څېرې هم تورې کړلې، او نړۍ ته دا خبره واضح کړه چې ولې انسانانو ته د الله تعالی نظام او قانون اړتیا ده چې موږ یې دین بولو. که دا نظام موجود نه وي نو دا اشرافي طبقه به له کمزورو خلکو سره هر څه کوي، او بیا به پر هغوی باندې هیڅ قانون نه عملي کیږي، که هغه امریکا هم وي. تاسو به په یاد وي چې ما په خپل تیری ویډیو کې د جفري اپسټین ټوله کیسه تشریح کړې وه، خو هماغه ویډیو یوټیوب د ډېر حقیقت په خاطر باندې له یوټیوب څخه لرې کړله، او تاسې د هغې تفصیلات په ټولنیزو رسنیو کې بیا اورېدلي دي، نو زه دلته بیا نه تکراروم. دا ځل له 3 لکه څخه زیات پټ اسناد، د 1,80,000 څخه زیات انځورونه او له 2 لکه څخه زیاتې ویډیوګانې افشا سوي دي. د جفري اپسټین شخصي فایلونه او اسناد چې د امریکا د دفاع وزارت او د امریکا کانګرس لخوا د یو قانون له منځلېدو وروسته خپاره سوي دي. پکښې کې داسې کسان یاد شوي دي چې اوس په راتلونکي کې افشا کېدونکي دي، خو زه یې په ویډیو کې په ښکاره نومونه نه سم اخیستلی. زه به دلته په ټولنیزو رسنیو کې هغه پخوانۍ خبرې نه تکراروم، بلکې هڅه کوم چې په یوه لنډ وضاحت کې درته دا ټوله لوبه وښیم چې دا هر څه ولې روان دي او موخه یې څه ده. د دې ټولې کیسې اصلي کیریکټر جفري اپسټین و چې په بروکلین نیویارک کې د ریاضي ښوونکی و، خو ناڅاپه یې برخلیک داسې بدل سو چې په 100 کلونو کې میلیاردر سو. د نړۍ په مخ کې خو د هغه کار دا ښودل کېده چې شتمنو خلکو ته مالي مشورې ورکوي او د هغوی شتمني اداره کوي، خو حقیقت دا دی چې په دې ټوله کیسه کې 2 اصلي کیریکټرونه دي. یو جفري اپسټین پخپله و، او بل یې د هغه ملګری ګیسلان میکسویل و چې په اصل کې یو یهودي جاسوس و. دا دواړه د هغه خطرناک دولت د پټې ادارې لپاره جاسوسان و، ځکه همدا د هغه ملګري و چې جفري اپسټین یې د خپلو اړیکو له لارې له مشهورو سیاستوالو او نامتو کسانو سره بلد کړي. د دواړو موخه دا وه چې د نړۍ تر ټولو شتمن او ځواکمن خلک په خپل جلا نړۍ کې چې د اپسټین ټاپو بلل کېدل راټول کړي. هغه په امریکایي ورجن ټاپوګانو کې د 8 میلیون ډالرو په بدل کې یوه ډېره لویه ټاپو اخیستې وه چې د یوې ماڼۍ په شان باندې وه. دا یو جلا ټاپو وه چېرته چې به د نړۍ تر ټولو شتمن او اغېزمن خلک وربلل کېدله، تر څو هغه ټول ناولي کارونه وکړي چې تاسو یې فکر کولی سئ. په ځانګړي ډول د وړو ماشومانو جنسي تیری کول، شکنجه کول او ان له وژلو څخه وروسته د هغوی جسدونه خوړل. آیا تاسو فکر کولی سئ دا چې له ټولې نړۍ څخه وړې نجونې تښتول کېدلې، د هغوی له بېوسۍ ناوړه ګټه اخیستل کېدله او بیا به دې ټاپو ته راوستل کېدې او د شتمنو او زورورو خلکو مخې ته به وړاندې کېدلې. زه دا خبرې په ښکاره نه سم ویلی، بیا به د دغو کړنو پټې ویډیوګانې جوړېدلې تر څو چې کله وخت راورسېږي که له دغو کسانو څخه یو څوک د لوی اسرائیل په لاره کې خنډ سي یا اطاعت ونه کړي او یا خرڅ نه کړه سي، نو دا هر څه به د هغوی د کنټرولولو لپاره وساتل سي او د یوې الې په توګه سره به د دې ویډیوګانو او پټو اسنادو څخه کار واخیستل سي تر څو دا خلک بلک میل کړي. په دغو خبرو کې دا هم ویل سوي دي چې د ټرمپ په اړه باندې ډېرې خبرې سته چې ګواکې هغه یوه 13 کلنه نجلۍ حامله کړې وه، او کله چې ماشوم وزېږېدی هغه ماشوم یې د مور په مخ کې ووژي. او د بیل ګیټس په اړه باندې ویل سوي دي چې د کم عمره روسي نجونو د جنسي تیري له امله په یوه لاعلاجه ناروغي اخته سوي وو، او کله چې د درملنې لپاره د جفري اپسټین مرسته وغوښتله دا ټولې خبرې افشا سوې. او کله چې د بیل ګیټس میرمن په دې خبره باندې خبره سوه، همدا وجه وه چې دوی یو له بل څخه طلاق وغوښتی. له دغو فایلونو څخه دا هم معلومیږي چې دوی به نه یوازې د جنسي تیري وروسته وړې نجونې وژلې، بلکې دومره ظالمان به وه چې د هغوی د بدن غړي به یې ایستل، کلمې به یې راایستلې او خوړلې به یې. داسې نور ککرجن او وحشي اعمال هم په دغو خبرو کې سته. په دې اپسټین فایلونو کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم عمران خان نوم هم یاد سوی دی، ځکه د دوی په وینا هغه د امریکا او اسرائیل لپاره یو لوی ګواښ و. دا هم د شرح خبره ده چې د متحده عربي اماراتو یو سوداګر جفري اپسټین ته د کعبې شریفې له غلاف څخه یوه ټوټه ډالۍ کړې وه او ورته ویلې وه چې دا هغه ټوټه ده چې میلیونونو خلکو د کعبې مخې ته دعاوې کړې دي او د هغوی اوښکې په دې غلاف کې شامل دي. دا خبره ډېره دردونکې ده ځکه دا کار یوې مسلمانې ښځې کړی و او ښایي جفري اپسټین دا ټوټه د قباله جادو په مراسمو کې د الله تعالی د سپکاوي او د شیطان د خوشحالولو لپاره کارولې وي، ځکه دا هغه کارونه دي چې شیطان تر ټولو ډېر پرې خوشحاله کیږي. په ځانګړي ډول انسانیت ته د دوی کرکه له ماشومانو سره ډېره ده.
یعنی د انسان له نسل سره. همدا وجه ده چې موږ ولیدل اسرائیل په فلسطین کې تر ټولو ډیر ماشومان پناه کړل او دلته هم ویني چې وړو ماشومانو او انجونو سره څه کېدل او سره روان وو چې ان هغه انجونې نه پوهېدلې چې دوی دلته ولې راوستل سوي دي. پر هغوی به څومره ظلمونه او دردونه تیر سوي وي او بیا به وژل سوي وي. تاسو دا فکر کولی سئ چې انسان تر کومه حده په ظلم او شیطان پرستی کې اخته دي. خو تر دې هم د افسوس وړ خبره دا ده چې همدا خلک نړۍ ته د بشر حقونو د ښځو حقونو درسونه ورکوي، خو په خپل شخصي ژوند کې هر هغه څه کوي چې صرف د یو بد انسان څخه یې تمه کېدلی سي. تر ټولو د حیرانتیا خبره دا ده چې دا یوازې 60% معلومات دي، ځکه 80% معلومات لا هم نه دي خپاره سوي. دغو فایلونو هغو ملحدونو ته هنداره ونیوله چې د لویدیځ کلتور تر اغېز لاندې راغلي وه. د ریچارډ په څېر ملحدین چې د الحاد لوی مدیان دي و انسان ته د دین اړتیا نشته او هر څه چې غواړي کولی سي. نو تاسو د دې پایله د اپسټین په پایلونو کې وینئ. دوهم دا چې په دې پایلونو کې دا هم راغلي چې په دغو پټو مېلمستیاوو کې یوازې شیطان نه خوشحاله کېدی بلکې عبادت یې هم کېدی. ان د جفري د یوه بانک حساب نوم هم ګوساله و. همدا هغه ګوساله وه چې د بني اسرائیلو لخوا هغه وخت ولمانځل سو کله چې حضرت موسی علیه السلام د 40 ورځو لپاره کوه طور ته تللی و. په قرآن شریف کې د دې پیښې په اړه باندې یو بشپړ سورت شته چې د سورة البقره په نوم سره یادیږي. همدا وجه ده چې نن په سپورټي سیالیو، فلمونو او رسنیو کې تاسې د همدې شیطان بیلابیل سمبولونه وینئ. غوا، وزه یا میږه چې ټول د همغه یو شیطان بیلابیل شکلونه دي. دا هم د یادونې وړ ده چې دا فایلونه له 2019 کال راهیسې د امریکا سره وه، خو نن په ځانګړي ډول د جمهوري غوښتونکو او دیموکرات ګوندانو په ګډه دا قانون منظور کړ او فایلونه یې خپاره کړل. د دې تر شا موخه دا ده چې له یوې خوا ټرمپ ته دا ګواښ وښیي چې که هغه پر ایران د برید ملاتړ پرېږدي او د لوی اسرائیل ملاتړ ونه کړي نو خوندي به نه وي. کنې نو هغه 80% معلومات چې لا نه دي خپاره سوي شاید تر دې به هم ډېر خطرناکه او شیطاني وي. دوهمه موخه یې دا ده چې د نړۍ نورو فاسدو مشرانو او مشهورو خلکو ته دا پیغام ورکړل سي چې که هغوی هم د لوی اسرائیل په لاره کې خنډ جوړ سي نو بل وار به وار د دوی وي. هیڅوک خوندي نه دي. که لږ فکر وکړي نو پوه به سي چې په دې فایلونو کې د ډېرو هغو کسانو نومونه دي چې سیاسي یا هنري ژوند یې تقریبا ختم سوی دي یا مړه سوي دي چې فشا کېدل یې ډېر اغېزه نه لري. خو نورو ته دا نښه ورکول سوې چې تاسې خپله پوهیږئ چې تاسو هم د دې برخه یاست نو باید تسلیم سئ. تاسې دا هم ولیدل چې څوک الله جل جلاله پرېږدي او د خپل نفس او شیطان غلامي کوي، شیطان په دنیا کې خپل پیرویان رسوا کوي او په آخرت کې به هم همداسې وکړي. خو بیا هم نن په نړۍ کې هغه خلک چې رښتیا د انسانیت درد لري او لویدیځ هغوی دیکتاتوران، ظالمان، افراطیان بولي، د هغوی نومونه په دې فایلونو کې نشته. نه د ایران د رهبر نوم شته، نه د پوتین، نه د چین د ولسمشر، نه د ابراهیم تراوري، نه د افغانانو، نه د وینزویلا د ولسمشر، نه د معمر القذافي، نه د صدام حسین او نه د یمن د ځواکونو د کوم مشر نوم. دا ټول نښې کافي دي چې تاسو ته در وښیي هغه څه چې نن په سکرین باندې ښودل کیږي دا نړۍ په حقیقت کې داسې نه ده. د خیر او شر دا جګړه به تر قیامته پورې روانه وي. په پای کې به همغه څوک بریالي کیږي چې د الله تعالی پر قانون ایمان ولري او د رحمان لخوا څخه پر نافذ شوي قانون باندې عمل وکړي، او څوک چې د هغه پر ضد باندې ودرېږي او د شیطان ملاتړ وکړي هغه به په دنیا کې هم ذلیله سي او په آخرت کې به هم تر دې سخته سزا وویني. زه د الله تعالی څخه دا غواړم چې موږ ته سمه لار راوښوي او د سم عمل کولو توفیق راکړي. نننۍ ویډیو مو پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خپل نظرونه په کمنټ کې حتما سره شریک کړئ. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.